اظهار د مینې د قبلوم خو راله ګل وګوره، چرته په غاور مې دې سترګو ته یو ځل وګوره. ټوله دنیا کې د پښتون څه ولې ظلم کیږي؟ ای ته راشه سوات او پېښور او بیا کابل وګوره. ټوله دنیا کې د پښتون څه ولې ظلم کیږي؟ ته راشه سوات او پېښور او بیا کابل وګوره. چې په اخور باندې د لوی شغاخې سله شماري، د مشرانو پښتنو دا یو متل وګوره. چې په اخور باندې د لوی شغاخې سله شماري، د مشرانو پښتنو دا یو متل وګوره. که مې ګناه کړي قسم دی چې سزا یې راکه، یو ځل په غاور عینه کې خپل اوربل وګوره. د یانه اوښکو نیډه کړی جام په لاسو کې و، ویلې راشه اوس مې اوښکو کې کجل وګوره. په خاو تاو میم ټوله قیصه راټولوم، دې بازي بازي خلکو نه دا زړه راټولوم. پرون چې په کمو لارو ویوړې سره ډولۍ کې، نن ځم په هغه لارو ستا باڼه راټولوم. جانانه بس دی بس دی نور مې زړه زغملی نه شي، تر څو به دې په اوښکو کې رانجه راټولوم. او چې زه در سره یم نو ته ولې خفه کېږي؟ زخمونه دې په خپله لوپټه راټولوم. او جانانه که دې خاورې د قدم د لاندو راغلي، قسم دی هغه خاورې به په خوله راټولوم. جانانه که دې خاورې د قدم د لاندو راغلي، قسم دی هغه خاورې به په خوله راټولوم. او د یانه د خپل ذهن جادوګر یم او که نه یم، د ژوند ټوله قصه په یوه ټپه راټولوم. د ژوند ټوله قصه په یوه ټپه راټولوم. د کوره بهر نه ځي لوپټه کې پښتنه، قسم دی ښکلې ښکاري په بورقه کې پښتنه. یقین مې نه راتلو چې بدکارۍ نه پس چا مړه کړه، خو کاش چې چا وجلې وه نشه کې پښتنه. یقین مې نه راتلو چې بدکارۍ نه پس چا مړه کړه، خو کاش چې چا وجلې وه نشه کې پښتنه. سبا له به بیا نه کینې کوڅو کې هلکان، که یو ځل یې راووته غوسه کې پښتنه. او د لوږې نه مړه کېږي خو سوالونه چاته نه کوي. ای د لوږې نه مړه کېږي خو سوالونه چاته نه کوي، ودرېږي نه د چا په دروازه کې پښتنه. او دا شوه زما ورڼې کې، دا مې شوله په سوره کې، د یانه شي برباده په یو څه کې پښتنه. د یانه شي برباده په یو څه کې پښتنه.